د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وزیر هایکو ماس یو ځل بیا ژمنه کړې چې دغه هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره کوربتوب وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغان حکومت د بهرنیو چارو له چارسمبال وزیر حنیف اتمر سره په خپلو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د هغه دولت چمتو دی څو د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي او په دې بهیر کې د ښکېلو هیوادونو سره په همغږۍ کې اقدام وکړي. هایکو ماس له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. جرمني چمتو دی چې د سولې وروسته هم له افغانستان سره خپلې مرستې روانې وساتي. د خبرپاڼې له مخې جرمني ژمنه کړې چې د افغان سولې لپاره د نړیوالي او سیمهییزې اجتماع لپاره به ټولې هلې ځلې وکړي او هم به د بین الافغاني خبرو لپاره کوربتوب وکړي. جرمني له دې وړاندې هم ویلي وو چې د راتلونکي بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتو دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د طالبانو 15,000 بندیان خوشي شوي نه دي چې له امله یې د بین الافغاني خبرې هم نه دي پیل شوي. د جرمني سربیره ګڼو نورو هیوادونو هم د بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي او کوربتوب ژمنې کړې دي. رحمت الله شهکار، د خپلواک تلویزیون همکار.